ننګرهار کې پکې وکړو مجلسونه ورځه راځه چې کابل جان لره ورځو وښایسته یې راته بل ګلجان لره ورځو جان پرامو کور د تزمرایو پرامو کور د تزمرایو پرامو کور د تزمرایو پرامو کور د تزمرایو پکښې اوسېږي ټکلننګ د سترونه ورځه راځه چې کابل جان لره ورځو وښایسته یې راته بل ګلجان لره ورځو سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر کور مو ودان چې باران پلس ټولنیزه رسنۍ سره زه غلام رحمان احمدي یم راغلی یو قصد مو کړی چې ولاړ شو ننګرهار ته ملګري هم شته دي مایر صاحب هم شتون لري دا چې له څه لپاره څو شپې کوي هلته څه پلانونه لرو اهداف مو څه دي هغه به له مایر سره وپوښتو تاسو سره پاتې شئ ور به شو مایر صاحب هغلته ښکاري سلام مایر صاحب ستړی مه شئ په خیر یې ژوند ښه تېرېږي خوشحاله اوسې کور ودان مایر صاحب والا کیمره شته ده روان یې ننګرهار ته والا بس نو قصد مو کړی ملګري هم راسره تاسو به ووایي بس ما راځئ لاړ شو ننګرهار خو یو چکر و څه کوو ننګرهار کې بس ننګرهار کې خو زه به یو سفر او د دې تر څنګ د نوی کال را روان دي څو شپې پاتې دي د دې تر څنګ هلته مشاعرې او د ځینو لیکوالانو سره او د باران پلس له لارې به نو ځینو شاعران خلکو ته ورپېژنو خدمت به کوو یعنې خدمت به کوو بلکل خدمت لپاره راوتلي یو قدرمنو لیدونکو راسره پاتې شي ملګري هم شته دي په چکر باندې چکر اوږد دی انشاءالله په ننګرهار کې پکې وکړو مجلسونه ورځه راځه چې کابل جان لره ورځو وښایسته یې راته بل ګلجان لره ورځو جان پرامو کور د تزمرایو پرامو کور د تزمرایو پرامو کور د تزمرایو پرامو کور د تزمرایو پکښې اوسېږي ټکلننګ د سترونه ورځه راځه چې کابل جان لره ورځو وښایسته یې راته بل ګلجان لره ورځو قدرمنو کتونکو د سفر په جریان کې راورسېدلو ماهیپر ته دلته ګورئ له دې خوا هم موټر راځي له دې خوا هم موټر راځي خو هېڅوک نشته چې راښکته شي ورسره خبرې اترې وکړو ماحول ډېر فیکه شوی دی نه پوهېږم دا ولې او څه خبره ده تاسو راسره پاتې شئ سفر اوږد سفر دی انشاءالله د 2-3 ورځو لپاره ځو ننګرهار ته هلته به له بېلابېلو خلکو سره خبرې اترې کړو او مشاعرې به وي انشاءالله تاسو طرفه شبو راسره ملتیا وکړئ هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاست راوړی بارمران پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد زخمی وجودي خدر ملن غواړي زخمی وجودي خدر ملن غواړي یو ځل بیا سلامونه نیکې هیلې احترامات هیلهمند یم چې ټول به روغ او جوړ وئ قدرمنو کتونکو د سفر په دې لړ کې راورسېدلو ننګرهار ته دلته د سفر له اهدافو څخه یو د اهداف و چې د ننګرهار له ولایت څخه بېلابېل شاعران راټول کړو او یوه په زړه پورې مشاعره جوړه کړو د باچا خان باغ د شاعران هم راغلي دي تاسو راسره ملتیا وکړئ ور به شو له مایر سره به خبرې اترې وکړو چې دوی څوک راغوښتي دي او له دوی څه اوري تاسو راسره ملته پاتې شئ ماشا ستړی مه شئ خیرات دی څنګه سفر دی په خیر راغللی خیرات دی څنګه د مشاعره شاعران دې غوښتي دي راغلي ځینې ملګري راغلي دي او ځینې هم په لارې دي بس مشاعرې لپاره ترتیبات نیسو او بال صاحب د غوی دي راسره او دې تر څنګ تر نوم برخې کې ځینې ملګري وي راسره مشهور هغه څهرې چې ښه شعر لیکي باید ټولنې ته ور وپېژندل شي هغه هم راسره دي انشاءالله مشاعرې به څو شېبو کې وروسته پیل شي او بیا به د همدې لارې مونږ انشاءالله لیدونکي ته نشروو
ډېره مننه. قدرمنو کتونکو نصرت الله مایر هم ووایي چې موږ سره ترنم برخه کې هم شاعران شته دي او نور شاعران هم شته دي. تاسو راسره پاتې شئ، دا ویډیو تر پای شوره سره وګورئ. د لیوانو په شان کلک په زنځیرونو تړو، د مینتوب خلاف په ګوتو کې تارونه تړو. څه عجیبه ده نه رسیږو نه مو زړه صبرېږي، څه عجیبه ده نه رسیږو نه مو زړه صبرېږي، څه عجیبه ده چې په یو بل پسې زړونه تړو. خدای که ستا په تګ باندې خفه نه دی لالیه، ولې بیا له پاسه نه اوبه راغورځوي. څومره علي څومره خوندور. ژونده د څه محبتونو سزاوار دې کړمه، اها ژونده د څه محبتونو سزاوار دې کړمه، داسې دې کړمه چې له هر څه نه بیزار دې کړمه. کافر نشم خدایا دانو څنګه محبت دی خوبونو کې انسان ته د سجدې راڅخه کېږي. شعر شاعري ټپې سندرې د کور کار او مینا، یار مې جامع الکمالات دی خدای د خیره پیښ کړي. جینۍ خفګان نه شوه تکه زیړه خوښه یې نه ده په زور ودیږي. څومره علي وږیه بچیه خیر دی مه ژاړه، وږیه بچیه خیر دی مه ژاړه، خانان ویده دي بیا راویښیږي. هر چا باندې ستا د سحرې شک کوم چې څه چل دی، څوک چې راته ګوري پسې دوه ځلې ګورم. هیواد ساتنه غواړي بیا رغون غواړي، لاسته راوړې بارمران پالن غواړي، غم د ځان نه دی په کار په. او یو بیت دی چې وایي ربه که نه وي د هغې هېڅ کوم بدیل چېرته، بیا مې نصیب کړه نو پوره صبر جمیل چېرته. قدرمنو کتونکو ډېره زیاته مننه چې تر دې مهاله مو راسره ملتیا کړې ده او ولاړلو ننګرهار ته بېرته راغللو. د مایبر بیخ د معیار دغه هم راسره شته دي، نو بلکل خوندور چکر و. د ننګرهار ځوانان په مشاعرو کې ښکلي ترنمونه ښکلې شاعري وکړله. هغه هم د باران په څخه ډېر زر نشریږي په پسرلي کې انشاءالله خیره. تر پای شګوره سره ملتیا وکړئ، د کابل پر روان یم. غم د هیواد زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي، زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي. پرب توکل پکار دی چې خدای ته ژمن پاتې شو، بیا بلهار بریان برخمن پاتې شو. پرب توکل پکار دی چې خدای ته ژمن پاتې شو، بیا بلهاری بریان برخمن پاتې شو. په حقانیت به مو بیا ټوله نړۍ پیژني، صرف چې خپل ضمیر تا کله پتمن پاتې شو. هیواد ساتنه غواړي بیا رغون غواړي، لاسته راوړې بارمران پالن غواړي، غم د ځان نه دی په کار دی غم د هیواد، غم د ځان نه دی په کار دی غم د هیواد. زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي، زخمی زخمی. له لیدلو مو مننه.